طالبانو ځای ته ورغلم ناره مې خدای وانه اورېدل یتیمانو حق ده دا د کونډیانو حق ده زوی مې ټپي و ما په ځای دوا علاج کوله قدرمنو د دغه مور اته میاشتې مخکې په سپین بولدک چمن دروازه باندې چې له افغانستانه پاکستان ته راوښتله بیګ یې ورک سوی دی بکس یې ورک سوی دی پاکې ډېر قیمتي سامانونه دي نو دا مور ډېره پریشانه ده یاره دا واوري د دې خبرې واوري هغه د زوی زه په دا بارډر کې راتېرېدلم د زموږ له بیک په دغه بارډر کې راڅه ورک شو مخ فرمانده باندې ډېرې خوارۍ مې وکړې ډېر تکلیفونه مې وکړه شپه مې په بارډر کې وکړه بېرته سهار ورغلم هېڅ چا نه د ښه راته ویل نه د بد راته ویل بېرته واوښتلم طالبانو ځای ته ورغلم ناره مې خدای وانه اورېدل یتیمانو حق ده دا د کونډیانو حق ده زوی مې ټپي و ما په ځای دوا علاج کوله بهیره صاحب راکړه د غاړې کالي مې پکې دي قدرمنو په چمن دروازه باندې چې له افغانستانه خلک راوړي که له دې خوا خلک افغانستان ته اوړي د چمن ځینې لغړیان کستن دغه بیګونه پټوي بیا یا پسې یوسي یا یې تلاشي کړي چې د فایدې ښه یو هغه ځینې وکاږي بیا یې بېرته ورکړي نو زه د چمن د لغړیانو له مشرانو دا خواست کوم چې کله یو سړی راوړي دوی بیګ په ګاډۍ کې د لاس په ریړۍ کې ورسره اړوي نو دغه لغړیان دې پوه کړي چې دغه سامانونه نه غلا کوي هره ورځ 5-6 بیګونه ورک وي ما ته راځي نو د دې ذمهوار خو دغه لغړیان دي او لغړیان مشران دې شه ته باید توجه ورکړي چې دا زموږ خویندې مندې نورې نه وژړوي خواست کوم که چا د دغه مور بیګ اته میاشتې مخکې پیدا کړی وي موبایل نمبر په ویډیو باندې شته رابطه ورسره وکړي ورکړي مننه